تبکي لورې پوهېږې دا چې تا د دروف پلار نن دې ته راځي که چې دې کوژدې ته راشي ته هېڅ نه پوهېږې چې زه څومره خوشحاله یم او دروف هغه خو څه نه وایي مګر زه پوهېږم هغه هم ډېر خوشحاله ده چې خپل پلار یې ولیده لورې اوس نو زر واده وکړه او زموږ کور ته راشه او هغه کار ترسره کړه چې تر ننه پورې ما به نشو کړی د دروف او د هغه د پلار ترمنځ واټن له منځه یوسه لورې د تل لپاره ترور جانې ښاغلی دروف او پلار جان له یو بل نه ښاغلو او اغلو هیله کوم غوږ ونیسئ زه هیلهمنده یم چې تاسو ټول زما د ګران ورور او ورندارې له مېلمستیا نه ډېر خوند واخلئ خوند اخلئ او که نه ملګرو ولې دومره غلي یئ هله نو هو اوس سم شو کیرن خو موږ وژغورلو اوس کوم خطر نشته هغه کیرن چې ده که نه همدا اوس یې د سندرې اعلان وکړه چوټکي او د سندرو له پیلېدو وروسته تبکې ته د خبرو موقع نه پیدا کیږي مخکې له دې چې سندره پیل شي او د کوژدې مراسم پیل شي زه غواړم چې یو کوچنی دود ترسره شي او هغه دود هم زما ورنداره ترسره کوي نو د دې دود د پوره کولو لپاره زه خپل ورنداره غواړم چې سټیج ته راشي هیله کوم راشه دا کیرن غواړي څه وکړي ورندارې راځه که نه زما په شان ټول تاسو ته په تمه دي راځئ اوه چوټکي زما دا لاس خو ډېر ریږدي لکه چې کومه ګډوډي کېدونکې ده ورندارې راځئ ورندارې دومره ډر ته اړتیا نشته تاسو اړتیا نه لرئ چې کوم بل څه وکئ بس لږ جرأت وکئ دوی نه پوهېږي چې ته څومره باجرأته یې لاړه شه هر څه چې درنه غواړې ترسره کړه ورشه شاباس هله هله ملګرو لاسونه وپړکوئ نو دا دود چې دی ډېر ښه او په زړه پورې دی چې دا دود زما د ورور جان شکایت پوره کوي که نه وروره زه مو پوهوم زما د ورور شکایت دا دی چې زما ګرانې ورندارې د خپل زړه خبره نه ده کړې نو اوس زما ورنداره د خپلو سترګو پر ځای باید په خپله خوله دا خبره وکړي که نه ملګرو ښه نو تاسو څه وایئ ورنداره مې باید نن د خپل زړه خبره وکړي نو ورندارې تاسو خپلو سترګو سره خو د خپل زړه خبره کړې ده نو اوس په خپله ژبه یې مې وایئ هله نو ملګرو ورندارې
ووایه چې د ورور لپاره مې ستاسو په زړه کې څه دي؟ ورنداره اوس خو هیڅوک نشي کولی چې تب کې وژغوري. اوس د دې ژبه بنده کېږي او خوښې جانب هم په هر څه پوهه شي. بیا وروسته له هغې نه کوژده کېږي او نه هم واده. د طبقې کار خو خراب شو. ورنداره بیړه وکړئ، ټول ستاسو په تمه دي، په خاصه توګه زما ورور. یوه شیبه تاسو غواړئ زما د خور د زړه خبره په دومره اسانۍ سره واورئ؟ اوهو موږ خو باید لومړی په دې باندې پوه شو چې آخر د دروغجان په زړه کې څه دي. ناوې خو به هرومرو وایي چې هغه څه احساس لري، خو له هغې نه مخکې موږ ټول غواړو او په ځانګړې توګه زه چې ښاغلی دروغ د ټولو په مخ کې د خپل د زړه خبره وکړي که څنګه؟ نه ډېره بخښنه غواړم، زما ورور له مخکې نه د خپلې زړه خبره کړې او اوس ورېنداره مې وایي. هېڅکله هم نه. اوهو موږ څنګه پوه شو چې دروغجان څه ویلي؟ موږ غواړو چې د ټولو په مخ کې ووایې. تاسو هم همدا غواړئ که نه ملګرو؟ نه هېڅ امکان نه لري. لومړی ورېنداره وایي یعنې ورېنداره وایي. نه لومړی دروغجان وایي. هېڅ امکان نه لري. ما وویل که نه لومړی ورېنداره مې وایي یعنې ورېنداره وایي. نه لومړی باید دروغجان ووایي. هله ملګرو ورېنداره بس کوئ نور. که چېرته تاسې همداسې دعوې وکړئ که نه نو دروفه او طبقې به څنګه ووایي؟ دروفه راځه لومړی ته ووایه. نه مورې بخښنه غواړم، تاسو بې انصافي کوئ. یعنې ورور مې لومړی نه باید ورېنداره مې ووایي. هېڅکله نه، دا خبره بالکل غلطه ده. زه یو پلان لرم. وګوره دا د نڅا سیالۍ ده، نو موږ یو کار کوو، د نڅا یوه سیالۍ ترسره کوو، بیا پرېکړه کوو چې څوک باید خپل احساسات بیان کړي. که د نجلۍ کورنۍ ګټونکې شوه نو لومړی باید دروغجان خپل د زړه خبره بیان کړي. نو سمه ده، که د زوم کورنۍ ګټونکې شوه نو په ناوې باید دا خبره وکړو. سمه ده، نو اوس یې پیلوو. نو سیالۍ پیل کړو. البته نو دروف وروره چمتو یې؟ او ورېندارې د سیالۍ لپاره چمتو یې؟ او یوه بله خبره، د دې سیالۍ قضاوت کوونکې او نمره ورکوونکې به زما ښایسته او نازولې انا وي. البته زه په دې کار کې ډېره لایقه یم. وروره ما ستاسو او د ورېندارې خبرې واورېدلې. همدا یې ډېره ښه لاره ده چې د ورېندارې د زړه په خبره پوه شي. شیطانې نو بس ته سیالۍ وګټه او هېڅوک هم د هغې مخه نشي نیولی چې د خپل زړه خبره وکړي.
مخکې له دې چې سیالۍ پیل کړو موږ په دوو ډلې ویشل کیږو د هلک کورنۍ دې خواته او د نجلۍ کورنۍ دې خواته او ناوې زوم به هم په منځ کې کینی هله نو چټکی د نڅا سیالۍ به څومره خوند وکړي که نه ته بیا وګوره چې زه څومره ښایسته نڅا کوم کټمټ د مادوري دکشت په شان وای خدایا لږ مغزه خو له یو چا نه پور واخله که نه دلته زما ستا خېژې مړه کېږم او ته یوازې د نڅا په کیسه کې یې که د هلک کورنۍ ګډونکې شوه که نه یعنې موږ ګډونکې شو نو طبکې باید د خپل زړه خبره وکړي ژبه به یې بنده شي او بیا خوښې جانه به په هر څه باندې پوهه شي نو خوښې جانه به سمدله سړی کله منځه یوسي او بیا به مو دا هیله چې هغه توتله جلۍ د خوښې جانې ناوې کو دا هیله به مو هېڅ پوره نه شي پوهه شوې دا په دې معنا ده چې موږ باید د نڅا دا سیالۍ وبایلو هو بړکې خوښې جانه مه پرېږده بیا طبکې خواته ورځي راځه چې ورشو ای چنګو منګو تاسو چیرته ځئ انا جانې زه خو بس هلته انا زه خو بس څه تر اوسه سندره نه ده پیله شوې خو ستاسو نڅا پیله شوې هله بېرته لاړې شئ خپلو ځایو ته لاړې شئ هله طبکې لورې زه هیڅکله هم ستا ناکامي نشم لیدلی خو پوهېږې نن زه غواړم چې زما دروف زوی وګټي مګر زه غواړم پوه شم چې ستا په زړه کې زما د زوی لپاره څه دي نو ځکه لورې نن ته بایلونکې شه خو خفه کېږه مه ترور جانې ولې به خفه شمه مورې تاسو دلته راشئ دغلته تاسو پوهیږئ چې اوس د ورور جان او ورېندارې ډلو ترمنځ سیالۍ پیلېږي او زما مور د دښمن ډلې سره خبرې کوي راځئ دلته کښېنئ له ورېندارې نه مې ډېره لري اوس سندره او نڅا پیلوئ او که د طبکې ډله همداسې ګټونکي اعلان کوي اوهو انا جانې زه خو یم که نه همدا اوسې پیلوم صبر وکئ ښاغلو او آغلو اوس زما د ورور او ورېندارې د ډلو ترمنځ سیالۍ پیلېږي او د دې سیالۍ د پیلولو لپاره زما د ورېندارې کشره خور عادتې راځي لاسونه ورته وپړه کوئ عادتې راشه نو بړکې هر څه چې کېږي که نه د جلۍ ډله باید ګټونکې شي پوه شي هو ته وګوره د جلۍ ډله ګټونکې کېږي
ډیر ښایسته خو دی. ډېره ښایسته نڅا څنګه به چې درته کړم هماغسې دې وکړه. هو استاد جانه او خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې. په رښتیا هم ډېره ښایسته وه. ډیر ښه تا ډیره ښه نڅا وکړه دې ته. رښتیا مدتي تا د نڅا کولو ترڅنګ خپله هوښیاري مو ښودله، یعنې چې ستا کالیش کېدلی و خو بیا هم ته په کیسه کې نه شوې او نڅا دې وکړه. یو ناڅاپه دې داسې فکر وکړو؟ هغه وخت چې راته هر کار سم ښکاره شو ما هم هماغه کار وکړو. سم کار مو وکړو که نه؟ هو یعنی دا کار دې بالکل سم و خو له فکر کولو پرته داسې کارونه هر ځل ښه پایله نه لري. دا ضروري ده. زما لپاره خو تل هر کار سم وي لکه څنګه چې اوس ستاسو وار دی. انا جانې تاسو ولیدې که نه چې عادتي څومره ښایسته نڅا وکړه؟ هو له ما نه یې ښایسته نه ده کړې، خو بیا هم ښه سیالۍ انا وکړه. جانې هر څنګه چې کېږي که نه بس عادتي ته ښې نومرې ورکړه چې د جلۍ ډله ګټونکې شي. انا جانې هغې ته که نه 20 نمرې ورکړه. ښه اوهو ته ما ته را زده کوې؟ اوس چمتو شه چې د ټولو په مخ کې د خپل زړه خبره وکړې. ځان خو باید تاسو چمتو کړئ. هو ځکه چې اوس خو به دا سیالۍ او مونږ ګټو هو به یې ګورو او به ګورو. ځان دې ښه چمتو که ځکه چې نن خو به ته د خپل زړه خبره کوې.